افغانستان که څه هم د غرونو او وچ اقلیم لرونکی هیواد دی، خو د ختیځو ولایتونو په ځینو سیمو کې د هوا تودوخه او خاوره د خرما د ونو د کر لپاره مناسبه ده. ننګرهار د هغو ولایتونو له ډلې دی چې د حاصلخیزو ځمکو او مناسبې هوا له برکته پکې د خرما باغونه ښه نتیجه ورکوي او د داخلي بازارونو ترڅنګ د صادراتو وړتیا هم شته. دا د ننګرهار د کانال شرکت اړوند د هډې فارم خرما باغ دی چې په شاوخوا 40 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او د ځانګړي خوند او ذایقې لرونکي خرما پکې تولیدیږي. د کانال شرکت د خرما باغ مسؤلین وایي سږ کال به د حاصلاتو کچه د اټکل نه مخې د 4 ټنه په اندازه زیاته شي. دا چې سږکال زموږ حاصلات د تیر کال په پرتله باندې د 3 تر 4 ټنو پورې زیاتوالی ښودلی دی او د ښه مرغه د دې د بازار موندنې په خاطر باندې دلته هم خرڅیږي او د دې نه علاوه دوبۍ او ترکیې او نورو هیوادونو ته هم دا لیږل کیږي. محمد حسین چې نږدې یوه لسیزه د دې باغ د فني کارکوونکي په توګه دنده ترسره کوي، وایي خوښ دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده. دا 10 کاله کېږي چې زه د فني کارکوونکي په صفت باندې د باغ کې کار کوم. زه ډېر خوشحاله یم چې په خپل هیواد کې او دغه جنتي باغ کې زه خپل بچو ته حلال رزق ګټم. زه په دې باندې خپل هیواد نه ډېر خوشحاله یم. شکر خپل ژوند باندې. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د دې باغ خرما د ځانګړي کیفیت او خوند له کبله ډېره خوښونکې ده او له خلکو غواړي چې د بهرنیو محصولاتو پر ځای دې له داخلي تولیداتو ګټه واخلي. د نورو ملکونو نه چې خرما راځي په نسبت د نگهبانۍ تر دا ښه نگهباني کیږي او ذایقه او خوند او رنګ هم تر هغې اوچت دی. نو تاسو نه هم زما په ډېر خورا درنښت باندې دغه تمنا او ارزو ده چې د خپل ملک د خپل وطن پیداوار استفاده کوي. د خرما کرنه نه یوازې د هیواد د کرنیز تولید په متنوع کولو کې مرسته کوي، بلکې د خوراکي توکو د ځان بسیاینې، د کرنیزو محصولاتو د صادراتو او د کلیوالي سیمو د خلکو د عاید د لوړولو لپاره مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې ډول باغونو پراختیا کولی شي افغانستان ته په سیمه ییزه او نړیواله کچه د خرما د تولید یو نوی هویت ورکړي.